له هرات څخه تازه او نوی خبر. هرات کې مرګونې زلزله، نړیوالو بنسټونو له زلزله ځپلو سره مرستې پیل کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بېلابېلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې مرستندویان یې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویان وحید الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ یې سلګونه کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکټ ویشلي دي. هغه وایي زموږ ټیمونه په ساحه کې دي او د زیانمنو شویو خلکو کورنیو ارزونه او د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 100,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو. دغه راز په پام کې ده چې تر 80,000 کسانو پورې موږ وکولی شو دوی ته د بشري مرستې، البته خوراکي توکو او نغدو پیسو د دې لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمنو شویو کسانو ته وویشو. په WFP سربیره د ملګرو ملتونو روغتیا نړیوال سازمان مرستندویان هم هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلي. د دې ادارې د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته لیکلي چې د بیړنیو خدماتونو رسونکي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د زیانمنو د ژوند د ژغورلو لپاره لاس په کار شول او په سیمه کې په کار بوخت دي. په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو په لسهاوو کلي وران او زرګونه خلکو ته یې مرژوبله رسېدلې ده.